تاسو وایئ چې په تېر نړیوال جام کې مشکلات وو او هغه باید حل شي، هغه خو تاسې حل کړل. ګلبدین نایب هم لرې کړ، د هغه په ځای راشد خان راووست، اوس مو بیرته اصغر راووست. د دې پرېکړې منطق په څه کې دی؟ اول خو راشد جان چې کپتان سو هغه زما د راتګ نه مخکې و دا کار مخته سوی و، یو 15 یا 30 ورځې مخکې دا کار سوی و. اوس هم دلیل دا دی چې دا زموږ پلان دی راتلونکی T20 کپ ته او ایشیا کپ ته چې دی موږ خپل پلان د ویسټ انډیز سره چې کوم سیریوس کرکټ مو درلود په هندوستان کې له هغه نه مخکې موږ دا کار شروع کړی او مخته ځو. نو که له هغه نه مخته شروع کړی ولې راشد پرېښود چې په همغه سیریز کې د کپتان په صفت پاتې شي؟ دوه دلیل لري. یو خو راشد چې دی نورو لیګو کې قرارداد امضا کړی دی، هغه مجبور دی چې خپل نور وظایف سرته راورسوي او دی چې چیرې په نور لیګو کې هم کرکټ کوي هغه هم د افغانستان ته په ګټه ده. د افغانستان د افغانستان ملي لوبډله مهمه ده او که د ده لیګونه مهم دي؟ نه، دواړه مهم دي. هم لیگ مهم دی، هم د نېشنل ډیوټي مهم دی. دی خو خود په سل حاضر دی چې راسي کرکټ وکړي، مګر موږ نه تنها دا دلیل دی. دلیل بل دا دی چې موږ غواړو یو قوي رهبر چې ښه تجربه یې درلود، چې عادي اصغر ویني. تاسو د کوم وخت چې دی کپټن و د اول تر اخره پورې ډېر لس رنونه هم درلود او دی په ګراوند کې په ډریسنګ روم کې په دا مسایل کې په دغه ځایو کې د ده کپټنسي ډېر مهم دی. د ده په ټاکنه کې تاسو له چا سره مشوره کړې وه که دا یوازې ستاسو خپله پرېکړه وه؟ سره په سره هم کړي دي، ټولو سره هم کړي، خپل تخنیکي موږ پلان لرو، کوچ سره هم کړي دي. د بورډ غړی ښاغلی امرخیل وایي چې په دې پرېکړه کې دی نه و. ګلبدین نایب خو وویل چې که اصغر کپتان یې بیخي لوبه نه کوي. فکر نه کوئ چې دغه وخت نه و چې دومره های هوی جوړ شي؟ وخت یې اوس دی، وخت هغه وخت نه دی چې یو میاشت دوه میاشتې چې ورلډ کپ یا ایشیا کپ ته پاتې شي موږ دا تصمیم ونیسو. وخت یې اوس دی چې موږ هلکان ټرین کړو. موږ باید سیاست او کرکټ سره جلا کړو. هر لوبغاړی ماته راځي وایي چې خدای لپاره موږ د سیاستونه لرې کوي او دا نه کېږي چې خدای نخواسته زموږ آینده د زیمبابوې او د نیپال په سیستم مخته لاړ شي. دا راته ویلی شئ چې د کرکټ بورډ د مشر په توګه د کرکټ راتلونکي ته کوم پلان لرئ؟ بلکل یې لرو، همدغه زموږ پلان دی. مخکې مې تاسو ته وویل په جنوري کې موږ کمپ لرو په امارات کې، زموږ کوچ هم راځي. پلان لري ښاغلی یوسفزی، که پلان لري په 2023 کال کې د افغانستان لپاره بل لوی ازمېښت د نړیوال جام دی، آیا فکر کوئ چې تر هغو پورې به اصغر ستا کپتان وي؟ فکر نه کوم. که فکر نه کوئ نو بیا اوس ولې بل چاته وخت نه ورکوئ؟ یعنې ستا له خبرو دا وایس کپټان پرېښی دی. ستا له خبرو داسې وانګېرم چې د T20 ورلډ کپ پورې به اصغر کپتان وي، بال هغه به نه وي؟ اوس دا ځواب نشم درکولی، تر هغه وخته پورې ډېر وخت دی. نه لیکن که د 2023 کال نړیوال اوس موږ فقط خپل فوکس همدغه T20 ایشیا کپ او ورلډ کپ ته لرو او که نور کرکټ هم کوو بل مملکتو سره خاص به ټریننګ بله طریقه وي په یو سټرکچر به چې موږ لوبغاړی ورسېږي په خیر. د شلوریزو جام خبر چې کوئ او فکر هم ډېر پام هم دغه ته دی، شلوریز جام په استرالیا کې دی، څه تیاری هم ورته کړی دی؟ آیا تاسو کوم تیز بالر باندې فکر کړی دی، کم کړی دی، ولې موقع ته رسنه ده ورکړی؟ ډېر فکر هم کړی دی. حتی دغه ګراوند چې دی د استرالیا ګراوند په امارات کې یو رقم دی، ځکه چې هغوی خاورې د استرالیا نه امارات ته راوړي دي. موږ ډېر په دقیق هر شی ته متوجه اوس او بالر او دا خلک چې هر څوک په خیر راځي ټریننګ کې تاسو وګورئ. یوسفزی صاحب وبخښئ، د اماراتو پیچونه د بیټینګ لپاره دي، د استرالیا پیچونه باونسي پیچونه دي، دا کاملا سره جلا پیچونه دي. ګمان نه کوم چې په دې کې دقیق واوسئ. د خاورې خو یو دی، باونسونه صحیح دی، که پیچې فرق کوي، مګر موږ هر تصمیم چې نیسو زموږ تخنیکي ټیم په ده باندې پوهېږي. پسرلی صاحب